دوستانو په ځنګل کې د بیزوګانو یو ټولۍ اوسېدله. دا د ځنګل په داسې حصې کې اوسېدل چې په هغه کې میوې بیخي زیاتې وې. دا بیزوګان ته په ډېره اساني سره خپل خوراک میلاوېدی، نو دوی ډېر مطمئنه وو او خپل ژوند یې په ډېره خوشحالي سره تېراوه. یو ورځ یو سړی چې هغه ساینسدان و د خپلې لور سره دا ځنګل خواته رالی. ساینسدان چونکې دلته په جړي بوټیا پسې راوتلی و، د ګلانو سیمپلونه جمع کول، او د ده لور چې وه هغه خپله خیمه ولګوله او شاته پاته سوه. لور یې خیمه ولګوله، هلته یو میز سجاو کړي او پر هغه میز باندې یو ټوکرۍ کښېږدوله او په هغه کې مصنوعي سیب کښېږدل. پر مځکه یې درۍ هواره کړه، بالښتان یې سم کړو، د کښېنستونکو ځایګی یې هم جوړ کړي. په خیمه کې چې دننه کار پوره سو، دا نجلۍ راووته او د خیمې مخ ته د صفایي کار شروع کړي. دلته بیزوګیان په درخته کې ختلي، دا ټولې نظارې ته ګوري. په خیمه کې د دوی نظر په ټوکرۍ کې پر هغه سیبو ونښتی چې هغه مصنوعي وو. دا سیبونه چونکې مصنوعي وو، دا ډېر سره ښکاره کېدل او ډېر غټ هم ښکاره کېدل. دا نجلۍ چې د بندې په صفایي باندې لګیا سوه، په دې حالات کې یو بیزوګي په میدان سره د خیمې خواته رالی او دا سیب یې غلا کړي. په دغه دوران کې د نجلۍ نظر هم پر دا بیزوګي ولګېدی. ټوپک یې راوایستی او پر دا بیزوګي یې یو ټک وکړي. د ټک د اورېدو سره بیزوګیان په ډېره تیزي سره د دا ځګي څخه په میدان سولو، لیکن یو بیزوګی چې هغه سیب ته رسېدلی و، یو سیب یې په لاس کې واخیستی او په منډه سو. بیزوګیان چونکې د ټکه څخه وبېرېدو، نو دوی در ډېر ټیم پورې منډې وهلې. لږ ټیم بعد چې دوی ته دا یقین دهاني وسوه چې د دوی په شا پسې څوک نه دی را روان، نو ودرېدو. بیزوګیان چې څنګه ودرېدو، نو ګردو بیزوګیان و هغه بیزو ته کتل چې د هغه په لاس کې سیب و. دا سیب ډېر سور او غټ ښکاره کېدی. دا بیزوګي خپل لاس پورته کړي او پر غټه درخته باندې وختی او دا ګردو بیزوګیان ته دا سیب ښکاره کړي. دا ګرده بیزوګیان د ډېر په حسرت سره دا بیزوګي ته کتل او په زړه کې دا خواهش پیدا سو چې کاش دا سیب د دوی سره وای. د دوی په نظر کې د دا بیزوګي عزت ډېر زیات بړاو سو. نو دا بیزوګی یکې تنها د ځنګل پر غټه درخته باندې وختی او چې سر ته یې ورسېدی، دی کښېنستی او د دا سیب د خوړلو خواهش یې وکړي. ده چې په سیب باندې غاښ جګ کړي، هغه سیب چونکې د پلاستیک څخه جوړ سوی و، هغه ډېر سخت و، د غاښونه درد وکړي. د ګرده شپه پر دا درخته باندې تېره کړه، خو دا سیب یې نه وخوړی. تر سهاره پورې دی وږی ناست و. دی چې بیرته راشاوه سو، په لاس کې هغه سیب و. دا ګردو بیزوګیان ده ته ډېر د عزت په نظر کتل. د ده مرتبه، عزت، مقام ډېر بړاو سو. ده ته دا ډېر خوند ورکاوی. لیکن د دې سره سره دی ډېر وږی و، په لاس کې سیب و، دی پر درختو نسو ختی او نوره میوه یې نسو خوړی. دا نور ګرده بیزوګیان به ولاړو، پر درختو باندې به وختو، پر درختو چې څه میوې وې هغه به یې وخوړې، بیا به رالو د ده خواته به کښېنستو. ده ته به یې عزت ورکاوی، لیکن ده ته نه میوه ورکوله چې ده یې وخوري، نه د خوراک دپاره یو بل شی ورکاوی. په دا کې یوه دوې ورځې نورې تېرې سوې. ده سیب نه غورځاوی، ولې چې ده ته ډېر عزت میلاوېدی او دلته دی ډېر وږی سو. د لوږې انتها دا سوله چې د ده پر سر باندې چکر راتلل شروع سو، سترګې پټېدنګ شروع سو، لیکن ده دا سیب بیا هم نه غورځاوی. په دې کې یوه هفته تېره سوه. ده ته دا معلومه سوه چې زه بالا مړه کېږمه، ما دا یوه هفته شی نه دی خوړلی. لیکن اوس د ده په لاسو په جسم کې دومره زور نه و چې دی پر درخته وخیږي او د خپل ځان دپاره میوه راوښکوي. په دې حالت کې یو ورځ دا بیزوګی مړ سولو. دا بیزوګی چې مړ سو، دا نور بیزوګیان راټول سولو، ده یې ولیدی او د ده باندې څه بغارې وکړلې او ده یې بیا په پاړو کې پټ کړي په ځنګل کې. په دې صورتحال کې یو بل بیزوګي نظر پر دا سیب ونښتی. هغه دا سیب راواخیستی
او لاس یې پورته کړ. ګردو بیزوګیانو بیا ده ته د حسرت په نظر باندې وکتل. د دا بیزوګي دپاره د ګردو بیزوګیانو په نظر کې عزت بړاو سو. نو ګرانو کتونکو دا سلسله په دا ځنګل کې شروع سوه. د دا کهاني مقصد دا دی چې دا دنیا چې دغه دپاره موږ ډېر سخت محنت کوو، د مالدارۍ کوشش کوو، دا د دې مثال اصل د دا سې په نسبت باندې دی. د دې هیڅ کرامات هم نسته، لیکن دا نور انسانان د دا دنیا په وجه باندې د دا سړي عزت کوي، د ده احترام کوي، جبکې د دنیا خپل هیڅ وقار هیڅ ویلیو نسته. هر انسان به د دا دنیا څخه مړه کیږي او په خالي لاس باندې به ځي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. دا ویډیو او دا کیسه د خپل ملګرو سره پر سوشل میډیا ویب سایټس باندې شیر کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.